د نړۍ خطرناک ترین زندان. تاسو به په امریکایي فلمونو کې د خطرناکو زندانونو صحنې لیدلې وي، خو دا ځل د رښتیني زندان په اړه خبرې کوو. دا زندان د السلوادور په هیواد کې موقعیت لري. نوم یې دی سنترو کانفینامنتو دل تروریزمو، مخفف یې دی سی کارت. ډیر غټ زندان دی چې 9 چنده د فوټبال د لوبغالي په اندازه مساحت لري او د 40,000 بندیانو لپاره جوړ شوی دی. د دې هیواد ولسمشر نایب بوکلیر نومیږي چې د نړۍ خطرناک ترین هیواد یې په امن ترین هیواد بدل کړ. هغه په کمه موده کې وکولای شوی د السلوادور خطرناک قاتلین او د مافیا خطرناک غړي ونیسي او همدې زندان ته واچوي او سیکاټ خاص د همدې مجرمونو لپاره جوړ کړی دی. د دې زندان ساتونکي د بندیانو ته د انسان په سترګه نه ګوري او دا بندیان یوازې د تروریستانو په نوم پیژني. په دې زندان کې یعنی په سیکاټ کې هیڅ څوک نشي کولای د بندي کس سره ملاقات وکړي. یوازې وکیل کولای شي د زندانی کس سره خبرې وکړي. یعنی کله چې یو مجرم دې زندان ته راشي نو هغه د بهر نړۍ سره هیڅ تعلق نشي لرلی او حتی د خپل کورنۍ سره هم خبرې نشي کولای. په دې زندان کې داسې آلې نصب شوی چې هیڅ ډول موبایل یا مخابراتي شبکې کار نه کوي او هیڅ سیګنال نه ورکوي. د همدې زندان ساتونکي یا پولیسان د مخابرو څخه ګټه اخلي. اوس راځو دې ته چې یو زندانی په څه ډول دې زندان ته داخلوي. اول دا چې زندانی چې کله دې زندان ته داخلوي باید کاملا لوڅ لغړ وي، بیا یې د اکسرې ماشین ته وروړي، هلته یې اکسرې اخلي ترڅو په بدن کې څه نه وي تیر کړي. حتی که په معده کې هم څه وي نو په دې دستګاه باندې معلومېدای شي. کله چې دا مرحله ختمه شي بیا نو دې زندانی ته یو ځان پاک، یو جوړ کالي او یوه رجایي ورکول کیږي او په داسې شکل زندان ته داخليږي چې سر یې ښکته وي، چې پښې او لاسونو ته یې هم زولنې ور اچولې وي. یعنی دوی باید پرته له ځمکې نور شاوخوا ځایونه ونه ویني. کله چې دا زندانیان په خپل اتاقونو کې وي بیا هم د دوی پر سر د همدې زندان ساتونکي ولاړ وي، هم له پاسه د دوی څارنه کیږي او هم له نږدې څخه. د دې زندان اتاقونه نسبتا غټ وي چې په هر اتاق کې 100 بندیان ځای پر ځای کړي وي او په دې اتاق کې تشنابونه، دیوالونه او دروازې هم نه لري او د دوی د څملاستو کټونه هم څو منزله وي، بالښت، توشکه یا بل څه هم نه لري. دوی مجبور دي په همدې وسپنیزه کټونو څملي. په السلوادور هیواد کې اعدام کول شتون لري خو دا زندانیان نه اعداموي ځکه د دوی لپاره داسې حکمونه شته چې د اعدام څخه هم بدتره دي. په دې زندان کې هیڅ کله هم برېښنا نه ځي او 24 ساعته په ټول زندان کې لکه ورځ رڼا وي چې دا رڼا هم د زندانیانو لپاره یو لوی عذاب دی چې شپه او ورځ د دوی اتاقونه رڼا کړي وي چې له امله یې خوب هم په سمه توګه نشي کولای. په داسې زندان کې د دوی داخلي آرامتیا له منځه ځي او د ټولو نه یې بدتره لا دا چې دوی هیڅ نه پوهیږي چې اوس څو بجې دي، شپه ده که ورځ ده. حتی دوی نه پوهیږي چې دلته یې څومره وخت تیر شوی. په دې سزاګانو سره هر زندانی ډیر غوسناک او قهرجن وي خو سره له دومره قهر دوی هیڅ هم نشي کولای او باید تل یې سرونه ټیټ نیولي وي چې له دې سره د دوی قهر او غضب نور هم زیاتیږي. زندان په 3 لویو دیوالونو احاطه شوی چې آخرنی دیوال یې 9 متره لوړوالی لري او په سر یې داسې اوسپنې لګېدلې دي چې برېښنا جریان کې لري. لنډه دا چې د دې زندان څخه تېښته یو خیال دی او هیڅ امکان نه لري. مخکې له دې چې نایب بوکلیر د السلوادور ولسمشر شي دې زندانیانو خلک ډیر ځورولي او د السلوادور خلکو له دوی وحشت کولو ځکه دوی ته د خلکو مرګ داسې و لکه یو چرګ چې حلالوي. د السلوادور ولسمشر وایي دا هر یو زندانی چې تاسو یې ګورئ د هر یو په سلګونه کسان وژلي ځکه مې د دوی لپاره داسې یو زندان جوړ کړی او هیڅوک باید په دې وحشیانو زړه ونه سوځوي. په دې هر اتاق کې مختلف کسان شتون لري چې دوی په خپلو کې هم سره دښمنان وو خو دوی یو بل ته څه نشي ویلی او نه د یو بل سره جګړه کولی شي. په دې زندان کې دوی یوازې د یو کس څخه ډارېږي، هغه پولیس دی چې دوی ته په ډیر ځیر ګوري. کله چې دې زندان ته یو خبریال ورننوځي نو دوی د زندان د مسؤلینو څخه ګیله کوي چې تاسو په دې سزاګانو سره د بشر د حقوق څخه سرغړونه کړې. دا یو ښکاره ظلم دی. خو کله چې دوی له مسؤلینو سره دا ګیلې شریکې کړي د زندان مسؤلین دوی ته وایي راشئ چې زه د زندانیانو په اړه معلومات درکړم. په دې وخت کې دوی د یو زنداني یوه دوسیه راواخلي او د خبریال مخې ته یې کېږدي او ورته وایي
دا دوسیه ووایه. کله چې خبریال دا دوسیه ووایي په دې کې یوازې د یوه زنداني د قتل، تجاوز، مخدره توکو قاچاق، د انسان قاچاق او همدارنګه نور جرمونه هم ثبت شوي وي، نو دلته وي چې خبریالان هم قناعت وکړي. د السلوادور خلک اوس نایب بوکلیر ته دعاګانې کوي چې د داسې خلکو څخه وژغورل شول او کولای شي په امنیت کې ژوند وکړي. خو که بیا هم په دې زندان کې یو زنداني یو غلط کار وکړي او یا هم جنجال وکړي، نو دوی یو تیاره اتاق ته لیږدول کیږي چې هلته به څو اونۍ تیروي. نایب بوکلیر وایي چې تر اوسه دا زندان نه دی ډک شوی، ځکه دا زندان د 40,000 کسانو لپاره جوړ شوی دی. د ده مطلب دا هم کیدای شي چې آزاد او پټو خلافکارانو ته دا وښایي چې ستاسو لپاره په دې زندان کې نور ځای هم شته او موږ د دې په لټه کې یو چې تاسو هم ونیسو او دا زندان در باندې ډک کړو.